محمد اشرف غني یو غږیز پیغام کې ټینګار کړی چې افغانان له جګړې ستړي دي او دا وړتیا لري چې د مرکو او جرګو له لارې د خپل حکومت او دولت شکل وټاکي. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر، ښه راغلاست نن ورځې مهم خبر ته. په سر کې یادونه کې که چیرې تاسو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، د تازه او مهمو خبرونو لپاره در سره پښتو وایس نیوز چینل سبسکرایب کړئ. محمد اشرف غني وایي طالبانو افغانستان کې بې ساري استبدادي نظام رامنځته کړی. له واکه پرځول شوی افغان ولسمشر محمد اشرف غني وایي اوس تر بل هر وخت ډیر د ملي ډیالوګ پیلولو ته اړتیا ده. ښاغلی اشرف غني یو غږیز پیغام کې ټینګار کړی چې افغانان له جګړې ستړي دي او دا وړتیا لري چې د مرکو او جرګو له لارې د خپل حکومت او دولت شکل وټاکي. نوموړي دې پیغام کې دغه راز ټینګار وکړ چې د نړیوال مشروعیت لپاره د نظام کورنی مشروعیت یو شرط دی. ښاغلی اشرف غني وویل چې طالبانو په افغانستان کې یو بې ساري استبدادي نظام حاکم کړی، خو دی وایي استبداد افغانستان کې دوام نشي کولی او د تیرو څو لسیزو تجربو ښودلې چې د هېواد استبدادي نظامونه ژر یا وروسته رد کړي او مات کړي دي. مخکینی افغان ولسمشر محمد اشرف غني 2021 کال د اګست پر 15 کابل ښار ته طالبانو له راتګ وړاندې بهر ته ولاړ. ځینې پر هغه نیوکې کوي چې ګواکې د هېواد پرېښودو سره د طالبانو بیا واکمنېدو ته لاره هواره کړه. خو اشرف غني ویلي و چې طالبانو غوښتل دی له منځه یوسي. اشرف غني په دې 12 دقیقیز غږیز پیغام کې د راتلونکي لپاره پر ګډې مبارزې او تفاهم ټینګار سره وویل چې له تیارو د وتلو لپاره باید مبارزه د ټولو په ګډون د ټولو د حقونو د تأمین او د هر ډول تاوتریخوالي په ردولو ترسره شي. نړیواله ټولنه هم د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو پلاوي ده او ټینګار کوي چې طالبان باید د دوحې له ژمنې سره سم یو ټولګډونی حکومت رامنځته کړي. قدرمن دوستان، دا و زموږ د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا ښه وخت.